هند له ډېرو ناندریو وروسته پاکستان ولس له انګلینډي لوبغاړي ته ویزه ورکړه. پاکستان ولس له انګلینډي لوبغاړی شعیب بشیر چې متحده عربي اماراتو کې له تمریناتو وروسته د هند ویزې نه ترلاسه کولو له امله بیرته خپل هیواد ته ستون شوی و، د انګلند او هند کرکټ بورډونو ترمنځ له ډېرو ناندریو وروسته هند د نوموړي ویزه صادره کړه. د هند کرکټ بورډ کې سرچینو رسنیو ته تایید کړی چې د شعیب بشیر ویزه یې صادره کړې او په نږدې ورځو کې به په هند کې له خپلې لوبډلې سره یوځای شي. د شعیب بشیر د ویزې نه ورکړې په غبرګون کې د انګلند لوبډل مشر بن سټوکس ویلي وو، کله چې زه په ابوظبي کې خبر شوم زما وړاندیز دا و چې ټوله لوبډله باید تر هغې هند ته ولاړه نه شي څو چې شعیب بشیر خپله ویزه ترلاسه کړي. د هند لوبډل مشر روهیت شرما هم له شعیب بشیر سره خپله خواخوږي ښودلې وه او زیاته کړې وه چې له بده مرغه زه د ویزو په دفتر کې نه کینم چې په دې اړه نور جزئیات ورکړم، خو هیله لرم هغه زر بریالی شي، زموږ هیواد کې له هوا خوند واخلي او لوبه وکړي. په ورته مهال شعیب بشیر ته د ویزې د نه ورکړې لامل له پاکستان سره د نوموړي تړاو ښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند په تیر کې هم هغو لوبغاړو ته ویزې نه ورکولې چې مستقیم یا غیر مستقیم یې له پاکستان سره تړاو درلود.